د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی بلال فاطمی صاحب سړی مشې وخت په خیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. فاطمی صاحب، پاکستان یو ځل بیا په افغانستان تور لګولی چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون لري. څه غواړي پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لالی صاحب او ستاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. راځي دا دغه یو نیم میاشت مخکې د موضوع سره د مقایسوي او خبر ته واخلو. کله چې صادق خان افغانستان ته 2 درې ځله راغی، بیا د دوی معاون دی صدر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار راغی افغانستان ته، او پس لاغې نه یو اعلامیه غونډه صادره شوه چې زموږ مشکلات د افغانستان سره حل شول، کوم ستونزې چې موږ درلودل هغه حل شول، او د کوم ترهګر غوښتنه چې موږ درلودل افغانستان موږ سره وعده وکړه چې هغه ترهګر به په دې خوره کې نه پریږدي او څه به موږ ته راسپاري او پس لاغې نه کاملا د اطمینان ښکاره کړ چې په دې ساعت کې مخکې هم شوی دی، او حتی د یو ځکه په حدود د 53 کسان ووژل، او ویل چې دا هغه ترهګر چې د افغانستان نه پاکستان ته راتلل او د افغانستان حکومت موږ سره همکاري وکړه او دا موږ ووژل، او په ډیر افتخار سره دا ویل چې دا د افغانستان موږ سره مرسته کوي. او په حال کې دا هم دوی دا وکړل چې ځینې کسان د افغانستان حکومت په همکارۍ سره منګه نیولې دي او بندیان کړیم دي. نو که چیرته خبره دونه ښه درسته روانه وه، تاسو همکاري شوې ده، تاسو مطمئنه وئ، نو دا یو ځل بیا د تهمت د کوم ځای نه راغی؟ ولې بیرته اوضاع شخړه کیږي؟ ولې پرابلم جوړیږي؟ د ځینې نړیوال عوامل دي. هغه عوامل دا دي چې چیرته تاسو د ایران او د اسرائیل جګړې ته وګورئ، پس هغه نه چې دا جګړه ودرېدلې ده او د نوي جنگ لپاره آمادګي روانه ده، پس څنګه د چې تسلیحات د اسرائیل په ډیر قوي قوت سره روان دي د غربي نړۍ ته خوانه، په عین حال کې یو تبلیغاتي جنگ هم روان دی چې د ایران او د ملکونو ترمنځ فاصله پیدا شي او فشارونه. نو دغه خبره ماته داسې ښکاري چې لپاره د عامل د فشار د پاکستان او د امریکای د خوانه په اسلامي امارات دی چې دغه تهمت په باندې دوباره وایي چې کله خبرو ته کینی ورته وایي چې فرضاً تاسو په دغه ساعت کې همکاري وکړئ نو موږ د دې شینه لاس واخلو. دا تنه افغانستان په حق نه دی. دغه ستونزه اوس فعلا د آذربایجان په مسله کې تر رامنځته شوې ده، د عراق په مسله کې رامنځته شوې ده، دغه نن د عربستان سعودي په متعلق باندې کافي راپورونه راغلي چې په 12 ورځو کې سره دي چې اعلان کړو چې د ایران تر څنګ ولاړ دی، د وایي چې په خفا کې د اسرائیل سره مرسته کړې ده. دغه ټول پروپاګاندا چې د اسرائیل او د غربي نړۍ د خوانه کیږي لپاره دی چې د ایران منځوي کې د اسلامي نړۍ ترمنځ یو تفرقه واچي، حکم اتحاد چې په 12 ورځو کې اسلامي نړۍ ترمنځ جوړ شوی هغه لمنځه لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دغه لړۍ چې ده د پاکستان غوندې ملکونو په ذریعہ باندې اسرائیل دنه ګټه اخلي. ځکه په دې حق یو مهم ټکی دا دی چې پرون د یو خبر ما اوریده په نامه د شاندانه گلزار که تاسو د پیژنې د پاکستان تحریک انصاف غړي ده، وکیل ده او په پارلمان غړي ده د پاکستان، په خپل خبرو کې ویلي چې په ټول 12 ورځو کې چې کله د ایران او د اسرائیل جنگو د پاکستان یو عالی رتبه هیئت مصر ته تلو او د نتنیاهو د نمائندګانو سره لیدلې دي. نو دلته ښکاره کیږي چې اسرائیل امریکا پاکستان د اسرائیل سره خاصه لار لري. ممکن چې دغه فشار علی د طالبانو باندې هم پامدې بابت راوړي چې ترڅو د ایران پشتیبانیونه کوي، د ایران نه فاصله پیدا کړي. درست. فاطمی صاحب، دغه څرګندونه د افغانستان اسلامي امارت وایاند په کلکه باندې رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان امنیت د پاکستان د پوځیانو مسؤلیت چې باید دغه امنیت تامین کړي. آیا فکر کوئ چې د پاکستان پوځیان د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلي دي د پاکستان؟ کاملا پاتې راغلي دي. په دغه ظرف د 15 ورځو کې چې کوم راپورونه ما سره رسیدلي دي چې هغه دونه نه دي، یعنی ما ته به چې را رسیږي شاید 60% 10% راپور ما ته را رسیږي، ټول ما ته نه را رسیږي. د څومره دوستان چې همکاري کوي، ما په حدود 2.5 راپور په دې 15 ورځو کې درلودل. د دې 2.5 راپورو تعداد د مړینو او د وژنو او د تلفاتو دا چې وګورئ کم از کم د 300 کسانو نه اوړي. کله چې دومره تعداد او په دې کې علی رتبه سایمن سبانه هم وژل شوی دي. بل ورځ تاسو کتل چې دوی د یو ډیر ځوان جنرال د خپل د عباسي په نوم باندې د هغه جنازه وکړه. نو دا رقم ته خبره اوس
اوس د دوی هغه لوی جنرالانو ته رسیدلې ده د ګواښ په دې خاطر ډیر قوي شوی دی امنیت د دې د کنټرول نه وته دی د پاکستان لپاره دی چې خپل په امنیتي ساحه باندې پرده چولې وسی کله په افغانستان ګواښ کوي کله په هندستان باندې ګواښ کوي او کله هم په نورو ملکونو باندې د اتهام لګي چې د پاکستان په تضعیفولو کې او په دې کې لاس لري نو ښکاره خبر ده چې پاکستان د امنیتي لحاظ نه په ښه حالت کې قرار نه لري وضع خنه ده او د دې پر لا چې په نور اچي تاسو معلومه ده د پاکستان د داخلي مشکلات چې دي د خپل ذاتی مشکلات دي او دا په هغه ساحو کې کیږي چې د افغانستان نه په 100 کیلومتر لري دي فرضاً د اسماعیل خان چې د پنجابي جنوبي باندې یادېږي هغه ساحه کې د تونس په شریف په ساحه کې هر ورځ عملیات رواني نو دا خو د پنجاب ساحه ده الته افغانستان اسلامي امارت څنګه الته ورسید یا الته د لاسرسي کیږي نو د لپاره دې داګانې کاذبانه دي د یو ستراتیژیک پلانونو تر لاندې د لوی قدرتونو د اجنډا په اساس باندې پاکستان همیش خپل پالیسيګانې اډاپټ کوي جوړوي او دغه چې په افغانستان باندې اتهام کوي دا هم د ماغه پروسې یو سلسله ده فاطمه صاحب د افغانستان اسلامي امارت ویاند ویلي چې افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره او هم د ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي ولې پاکستان نشي کولای له افغانستان سره ښې اړیکې تأمین کړي واضح ده پاکستان یو پر امن افغانستان باثبات افغانستان پیاوړی افغانستان په خپل ولاړ افغانستان نشي لیدل او نه زغمل شي نو د دمده اساس باندې دی چې همیش تهمت کوي بهانه نيسي او په افغانستان کې چې څومره مستونزې دي او یا د داعشي ډله ده یا نور ډلې دي چې دلته تقریبا دا ټول د پاکستان نه راځي او پاکستان د افغانستان په بیزباتۍ کې وسنه شپږ سلويخ کالونه لاس لري او دغه لاس د ډېر دغه دی عمیق دی تر دې په حساب دومره د لازم په گریوان کې ورنه نوته دی چې د فکر کې د گریوان د خپل دی نو د دې د لاس ماتول ډېر لازمي دي کله په مستقیمه توګه او که غیر مستقیمه توګه ترڅو افغانستان د دې بالا د چنګالو نه خلاص شي ډېر ښه ښاغلی فاطمه په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد مننه چې دعوت هم کړ مهرباني